په افغانستان کې زما پوځي دنده د تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف آثار دی چې ژباړه یې محمد طاهر کاڼي کړې ده. زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. خبريال معنا دا چې دوی داسې پراشوټي پوځونه لرل چې له چورلکو څخه په پراشوټونو کې راښکته کېدل. ګوريلوف نه، په پراشوټونو کې نه راښکته کېدل. خبريال یعنی چې دوی له الوتکو او چورلکو څخه په هوا کې غورځېدنه نه لرله. ګوريلوف دوی هیڅ هم نه لرل، د دې لپاره یې وسایل نه لرل، خو زړه یې ورته کېده، هیله یې لرله. خبريال معنا دا چې تاسې بنسټ کېښود. ګوريلوف هو، او موږ دا هیله کوله چې د دغو موخو لپاره چورلکې راکړي، خو داسې ښکاري چې په هغه پیر کې د چورلکو د راورکولو شونتیا نه وه. موږ بیا هم په دغه لوري کې کار کاوه. د چورلکو پرسونلونه مو د زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته ولېږل. خبريال تاسو ویل چې نيکولايويچ او ګارکوف هغه افغانستان ته د شوروي پوځونو د استولو مخالف وو، یعنی چې هغه ته هم امر شوی و له دې موضوع څخه ډډه وکړي. ګوريلوف داسې امر شوی و له افغاني لوري د کار پر مخ یوړل شي، د پوځونو استول مناسب نه دي. همدغه امر په افغانستان کې زموږ سفیر ته هم شوی و. د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ګرومیکو هم دا خبره کوله. خبريال ګرومیکو څه ویل؟ ګوريلوف همدا خبره کوله چې پوځونه باید افغانستان ته ونستول شي. خبريال بیا نو له همدغه شیبې دا موضوع ماته په زړه پورې ده. په جون کې نه غوښتل چې افغانستان ته پوځونه ولېږي، په جولای کې نه غوښتل، په اګست کې هم نه غوښتل، په سپټمبر کې هم نه غوښتل، خو دا مهال ناڅاپه په دې فکر کې شول چې افغانستان ته باید پوځونه واستوي. دا څه شی و؟ کومه پیښه وه او که په ټوله کې د حالاتو د ودې پایله داسې وه؟ څه شی د دې لامل شو چې اوس یې د نه استولو خبره کورټ ردول او په دې فکر کې شول چې اوس دې نو افغانستان ته پوځونه واستول شي؟ ګوريلوف د امریکا متحده ایالاتونو دروغجنو معلوماتو ښه کار وکړ. هغوی خپل کار ښه ترسره کړ. داسې یو اغیز جوړ کړ چې افغانستان ته به راشي او هغه تشه چې هلته شته هغه به ډکه کړي. د هغوی د دروغجنو معلوماتو کار ورکړ. زموږ مشرانو هم باور پرې وکړ او هغه و چې پوځونه یې دغه هېواد ته واستول. خبريال تاسو له دغو دروغجنو معلوماتو سره کوم مهال مخ شوي یاست؟ دا څه ډول معلومات وو؟ ګوريلوف دا دروغجن معلومات زموږ له لوري نه وو. موږ فکر نه کوو چې امریکایان به هلته ښکته کیږي. موږ فکر کوو چې هغوی د انګریزانو له تجربې په بشپړه توګه خبر دي. انګریزان چې یو مهال دغه هېواد ته راغلي وو. خبريال داسې ویل کېدل چې که چیرې موږ افغانستان ته پوځونه نه وای استولي نو امریکایانو به خپل پوځونه دغه هېواد ته استولي وای. د هغوی الوتکې نږدې وي چې د کابل له پاسه الوتنې وکړي او داسې نورې خبرې. ګوريلوف نه، زه فکر کوم دا د کوم چا لخوا جوړ شوي خبرې وي. خبريال تر ټولو مهمه شیبه د 1990 زیږدیز کال د سپټمبر میاشت کې د هرات بلوا وه. مهرباني وکړئ د ټول هغه څه په اړه کیسه وکړئ چې له دغې بلوا سره تړاو لري. دغه پاڅون یې څنګه غلی کړ او د هغه په غلي کولو کې ستاسو رول څه و؟ ګوريلوف موږ ته راپور راورسېد چې په هرات کې پاڅون شوی، لکه چې په 4مه فرقه کې شوی و. اوس مې د ټولګي شمیره کره په یاد نه ده پاتې. خبره داسې وه د فرقې له 3 څخه 2 برخې د حکومت پر ضد پورته شوې، خو 3مه برخه یې د حکومت پلوی وه. د شوبلو کنډک منځنی دریځ غوره کړی و، خو د شوبلو پرسونلونه له دې سره چې د حکومت پلویانو بیا هم ولاړل. په دغسې حالت کې باید څه شوي وای؟ زه له سلاکار سره وغږېدم. هغه ماته د وضع په اړه ریپورټ راکړ چې فرقه له څارنې ووته. بولندوی له دندې ګوښه کړی. اړینه ده چې دا وضع وژغورل شي. دغه پاڅون د داود پر پلوی او د ترکي پر ضد وشو، خو خبره دا و چې داود اوس ژوندی نه و. څه باید شوي وای؟ موږ د ستر درستیز له درستیزوال سره وکتل. تاسې د شوبلو څو کسه ژمن چلونکي لرئ؟ هیڅوک کره نه پوهېږي او نشي ویلی. د 2 سلاکاران راغواړي ورته وایي څو کسه ژمن چلونکي لرئ؟ خو هغوی هم پر دې ډاډه نه دي چې نظام د شوبلو څو کسه پرسونل ژمن دی او د هغوی ژمنتیا له څه شي څرګنده ده. موږ اوس په دې فکر کوو چې له پراشوټیانو سره د پاڅون سیمې ته په الوتکه کې والوځو. شوبلې څنګه ونیسو او د همدغه کنډک پر مټ پاڅون کوونکي ټولګي څنګه بې وسلې کړو. له 2 4 او 15 لیواو چې په کابل کې ځای پر ځای وي څخه مو 10 کسه د شوبلو چلونکي راټول کړل. بولندویانو له دوی سره نور داسې کسان یو ځای کړل چې وکولی شي هم جاغور ډکونکي وي او هم ویشتونکي. تر دې مو زیات کسان ونه شول کولی چې راټول کړو. دوی مو په الوتکه کې هرات ته واستول. دوی هلته شوبلې ترلاسه کړي او د همدغو شوبلو کنډک پر مټ په پاڅون کوونکي فرقه کې نظم رامنځته کړ. هر څه پر خپل ځای شول. پاڅون غلی کړی شو، خو زموږ 2 سلاکاران پکې ووژل شول. خبريال څنګه؟ ګوريلوف
هغوی حکومت ته د ژمنو ټولګیو په جګړه ییزو لیکو کې و د هغوی سره یو ځای په جګړه کې و د دوی مړي کابل ته راورسول ما بیا هغوی له کابله مسکو ته واستول خبریال پر ځای به یو پوښتل شي د سیاسي چارو د ریاست لوی سلاکار زاپلاتین افغانستان ته د پوځونو د استولو د مفکورې په اړه څه لیدلوری درلود ګوريلوف هغه افغانستان ته د پوځونو د استولو ته په زغرده مخالف و هغه پاس ټولو ځایونو ته هماغه ډول ریپورټونه ورکول څه ډول چې موږ ورکول هغه له دې سره کورټ مخالف و هغه د فرقې د سیاسي ارګانونو د جوړولو په برخه کې ډیر کار وکړ د هغوی د مادي اکمال او سمبالتیا پر چارو بوخت و ما د جګړه ییزو فعالیتونو په برخه کې مرستیال درلود تورن جنرال دیدمیدکوف چې د سایبیریا د پوځي حوزې مرستیال بولندوی و هغه هم د همدې ډول لید خاوند و یعنی چې افغانستان ته د شوروي پوځونو لاستولو سره مخالف و خبریال تاسو لوی پوځي سلاکار د سیاسي چارو د ریاست لوی سلاکار د شوروي اتحاد د ځمکنیو پوځونو لوی بولندوی د شوروي اتحاد د دفاع وزارت ستر درستیزوال تاسو ټول د لوړې کچې پوځیان د دومره لوی پوځي رتبو او د جګړه ییزې تجربې درلودونکي واست چې افغانستان ته مو د شوروي پوځونو لاستولو سره مخالفت وکړ تاسو ټول په دې پوهیدئ چې د کوم کار کول مناسب دی او کوم کار باید ونه شي ځکه چې پایله به یې ناوړه وي په دې اړه مو پاس چارواکو ته ریپورټونه ورکول بیا نو افغانستان ته د شوروي پوځونو د استولو سکالو د چا لخوا دومره تر فشار لاندې راوستل شوی و چې چا پرې دومره ټینګار کاوه ګوريلوف زه بیا هم پر دې ډاډمن یم چې په دې برخه کې ډیره پازه باید د KGB د ادارې چې رئیس اندروپوف و پر غاړه وي همدغه اداره و چې وروسته د دفاع وزیر اوستینوف او د بهرنیو چارو وزیر ګرومیکو د پوځونو پر استولو راضي کړل په ټوله کې همدغه مثلث و اندروپوف ګرومیکو اوستینوف وکولای شول چې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې عمومي منشي او د عالی شورا رئیس لیونید ایلچ برژنیف دیتا رامات کړی چې د پوځونو د استولو پریکړه وکړي دا چې هغه مهال عمومي منشي په څه ډول حالت کې و تاسو پرې خبر یاست هیڅ خبره ده چې ستر درستیز نيکولايويچ اورکاګوف هم ورسره په څنګ کې و د یو بااستعداده سړی و یو بااستعداده سپاسالار و اورګاکوف ونشو کولای چې دوی د پوځونو په ناستولو ډاډمن کړي د یې له خپلې دندې ګوښه کړ وروسته یې د جګړې د برخوالو په مشرتابه کې وټاکه وروسته مړ شو هغه د خپل هډوکو تر مغزو پورې یو پوځي سړی و د باید د دفاع وزیر وای خو له دې سره یې داسې چلند وکړ د دفاع وزیر اوستینوف څه وکړه د په اندروپوف پسې ولاړ معنا دا چې د هغه د خبرې ملاتړ وکړ دوی خو په خپل منځ کې پخواني ملګري وو خبریال KGB دا هڅه کوله چې پوځونه افغانستان ته واستول شي KGB په خپل دی کار تیروتنه کوله او که دوی خپل پلانونه او خپل ګټې درلودي ګوريلوف زه نه پوهیږم چې دوی څه ډول ګټې درلودي ښایي د دې لپاره چې خپله اتوریته لوړه کړي زه د دوی په ناخپلواکۍ هغه مهال ډاډمن شوم کله چې دوی د امین ماڼۍ نیوله او امین یې له منځه وړلو پر ماڼۍ یرغل خو دوی پلان کړی و او مشري دوی کوله په داسې حال کې چې د پوځي حوزې مرستیال بولندوی پوځي سلاکار ډګر جنرال ماکومیدوف ژوندی و په کابل کې و پر دې باور ونه کړ د یرغل ټوله مشري دوی پر خپله غاړه واخیسته عجیبه مشري خو یې هم وکړه پر داسې ماڼۍ برید وکړ چې یوې کلکې کلا ته ورته و او په همدغه ماڼۍ کې زموږ کنډک هم و دا کنډک زما د دندې پر مهال ورکړ شوی و او هلته یې د امین مرکزی دفتر ساته دوی ټول افغاني پوځي د ریشې اغوستې وې په ماڼۍ کې د امین افغان ساتونکي هم و پر دوی ټولو یرغل وکړ په ماڼۍ کې دننه زموږ کسانو فکر کوو چې یاغیانو برید کړی خو برید کوونکو فکر کوو چې دوی یوازې پر افغانانو برید کوي ټول پر ځمکه څملاستل هیڅ پوه نشول چې دا اوس څه پیښه ده تر دې وروسته نو بیا پراشوټي کنډک ورمخکې کوي پراشوټي کنډک هم پر خپلو او هم پر پردیو برید کوي څومره خلک پکې وژل شول دا خو دوی د دغو عملیاتو مشري کوله دوی یعنی KGB پر خپلو پوځیانو باور نه کاوه خبریال ولې باور پرې نه کوو ګوريلوف ستونزمنه ده ویل شي چې ولې نه پوهیږم خبریال په کابل کې د KGB استازي ایوانوف څه ویل هغه دا څه ډول ګڼله ګوريلوف هغه افغانستان ته د پوځونو پر استولو ولاړ و پر همدې خبره ټینګ ولاړ و هغه به تر ما وروسته مسکو ته ریپورټ ورکاوه KGB ده د هغه دندې سرته رسولې چې د KGB لخوا ورکول کېدې په ټوله کې د دروغجنو او ناسمو معلوماتو پر بنسټ خپل کار کاوه د ته له مسکو ډاډ ورکول کېده د پر هغو معلوماتو ډاډمنېده چې د ته په لیکني بڼه راتلل د هغه وروسته یې دغه معلومات په هماغه ځای کې په اصطلاح کره کول وروسته یې په اړه مسکو ته ریپورټ ورکاوه وضع ایوانوف نه جوړوله بلکې مسکو جوړوله
په دې وخت کې امین واک او ځواک ته ورسید. دوی په امین باور نه کاوه. معنا دا چې د دوی د فکر له مخې پوځونه باید افغانستان ته استول شوي وای. خبریال: کله چې ترکه له دندې ګوښه کړه اردو پرې پوهه شوه، اردو یې په وړاندې څه ډول غبرګون وښود. ګوريلوف: د خلقیانو خبره معلومه و چې څه ډول غبرګون یې وښود، خو پرچمیان مخالف وو. هغوی ټول مهال دا فکر کوو چې ببرک کارمل به راشي او واک او ځواک ته به ورسیږي. دوی هر مهال د ببرک کارمل په اړه فکر کوو. دوی د کارمل پرستیش کوو. خدای ته یې زارۍ کولې چې د واک او ځواک ته ورسیږي. خبریال: تاسو له کارمل سره لیدنه کتنه کړې وه؟ ګوريلوف: هو، ولې نه؟ خبریال: ستاسو له لیده دی څه ډول سړی و؟ ګوريلوف: پوه سړی و. پوه په دې معنا چې په خپله څانګه کې لوست کړی و، خو یو نشه یي انسان و. د نشې له امله یې نشو کولی چې د هیواد مشري وکړي، خو KGB د یې غوره کړه او پر دې حساب کوه. د مشري او خو په یوه کوټه کې کوه، خو په ګاونډۍ کوټه کې ورسره زموږ سړی اوسېده، یوازې په دې خاطر چې ودکا ته یې پرېنږدي چې ویڅکي.